او هم نه راځي چې راته راپرېوځي ویلي ځینې کیلو ته پروت یم او ما ته چا ویلي د دې سره معده یخېږي چې بار هم ګرمي شي او دننه به معده کې هم ګرمي شي د دې نه به څه سازېږي خو پرېږدم دی نه دلته پروت یم د چا د قسته د ورځې مې ګرمي کېږي د شپې مې چیچما شي ولې د ورځې مې ګرمي کېږي د شپې مې چیچما شي خوب نه راځي سبا شي دومره ګرمي ده اوې وایي د پیو سره مې لګي د شملو سره مې نه لګي خوښې مې هندوانې دي د خټکو سره مې نه لګي هغې سره ګویا شعر شوي خو که خټکو سره مې لګي که نه خو چې دا د کیلو دا ګنګوچ یې مې نه خوړلی ده نه یې پرېږدم پرې دې نه وتې زه ګورې به تا پسې به راځم او اندرپیا در پسې راوړم چا د قسته ګورې به دا مصروفیات ډېر سیوا شوي دي او ستا هم شل کارونه یي زه وایم چې یو نوکر بل وساتو چې دلته مېلمانه راځي چې د هغوی خیال ساتي عزت یې کوي خو قابل نوکر ام خان تاسو غم مه کوئ داسې نوکر به زه راولم چې ستا د حجرې د سپو به پکې خیال ساتي ته خو لا نوکر یادېږي بس دغه شان نوکر مې په کار دی چې د مېلمه عزت کوي قدر عزت کوي ټیک شوله نور خو ستا ماته پته ده خفه کېږې مه جي زه به د داسې یو نوکر راولم چې دا کټونونه به لنګې راکاږي دا ماربل به صفا کېږي د کچن کار به کوي د چمن کار به کوي تاسو ته به کمې نه راځي مسلمیا ستا ماته پته ده ته ډېر قابل سړی خو ستا هم شل مصروفیات دي که نه خو عمدن دا کار وکړه نه خان لږه شان خرچه به رپیجي راځي و خرچې ډېرې دا واله اصل خبردار جی مهرباني جی اوزه دا پیسه راکه پرې باندې یو کولای نه سوال راوړم دا لا بغاړو کبا او ګرمي نه جی بس یک دو کې دا دی لاړم او یک دو کې دا درازي زه او راځه بس ټیم نشته لاړم جی خورګه جی یو من سبا په ما باندې خدا پاک دا اوس شبا لاړم شبا په دې خانانو کې نور څه دي خو که څه دې ونه وکړل خو له شل روپۍ به درکړي ګینې خدای شته دا خانان نه چاته د سپو نظر کوي او نه د خرو کوي که نور څه ني 1020 روپۍ مې تو والې او پیاده به ولځم او نوکر به وله پیدا کړم نوکران ډېر دي خو یاره یو کار دی دا خانان نه دي دوی ټول عمر دې غریبانانو ته سپک ګوري بس اردت په ورته را رواني او دا پوتې موتې بولي خو زه مردم چې نوکر هم وله دا کور دی وروځم پیدا ما چې پس کې پیدا دي کنه خدای شته پوچاره په خوب ګوته باندې څنګه ودا همړه غا پرېږده دا سادهګو روزه کنه لکه څوک یې ور راغورځې کاکاجي اسلامي ما اسلامي په خیر سلام علیکم څنګه جوړې څنګه او خیر دی ما یو د دې مې نوکری کتلې ساده ګل ما یو خان راته ویلی یو نوکر راوړ ساده ګل او نوکری دا خو نه منم یا خدای پاکه ته څه نه مانی استاد ویره ته خبره نه مانی نوکری مې ونه کتلې را مړه اسلامي خو مال دلته زړه پوه کو نو بس د بل نوکری سوکي ام داجی ګوره خپه کېږه ما ام خان راته وی مال نوکر پیدا کا پوته کې بناستی او تنخواه به اوړي کم خانه وی کم خانه دولي خان سره یا خدای پاک نولې خان نو باغه باندې کېدل ته نولې دي نولې په دې سم د خدای نه بختو درکه سوک وینا اکثر د نولې خان سکار روزګاری کنه دی په پوزا کې نه سم بنو په خیال ساتي او شل د روپې میاش په ولا ورکې اسلامي استا خبره ټیک تک نه خو هغه مال ته په کور کې کار نه کوي نو الته پر دې کار څه ګوره دا ټول پلاران داسې مال دوی کار نه کوي دوی دې وره کار نه کوي ته خوره لګړه ورکا او ته پیسې کې الته په پوزا کې نه چې کډون له بلنګ راکاږي او شل لوټه په ضروري هغه دا خبره ټیک ده زما خو به اثر لک سپک شي دا خو ټول بره د ګیلې معنی کتلې بالکل دا به کار روزګار کې پیسې بدر کې زما خو چې زوی د خامخار وي نو کله درولېږم چې څه ټیم درولېږه به سره وخت درولېږه چې کور ته راشي نن ټیک دی نه درولېږه څنګه زستیک شو زستیک شو جدا خدای خو خامخې راولېږه شل پیدي بل وروړي غنم بروړي جوار بروړي کله نه کړ به سوچا غوړیم وروړي بازه ټیک تمنا الله دې خیر کړه سلام علیکم یا دا اسلامي خبره ټیک ته ځکه دلته خو مال سر کانه غونه زموږ کور نه خو باري کنه څه خو بکې کنه زه ټیک ته خیر بس ما ساده ګل دې ورکړي بس ټیک ټاک زما نن کنه یا صحیح شه او ته وبلېږم ها
दादी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम वली परेशान है بیا دې څه ولې شروع کړي دي اے دادی تعال خبر کوم خبر خونی دستنه ما شاعري شروع کړه تا ته ګوره شاعر ته تا له خپل خبرې سمې درځي نو ته به شاعر څه وږي هذا ما شاعري ولا كلام پښا به وایو لا كلام oye penso mi legi ne mastro sare mi legi penso mi legi ne mastro sare mi legi واخي من راني خټکو سره مې لګي او ورته می ګرمي کې کې شپې می چې ماشي خو نه راځي زواجي ولی دا شاعري ده دا خو د بستور شوبلی او ماستو او ته د خټکیات پر نور سړي ها ورته تیار نه شملې به مسله واري ساته پولا ها اسلامي راغلو ها وینو کړی ولا کتلې ده ولی مکه ولې او دا ځان څه جوړ کړی دی هغه فرنچ دی یاره خو مړه به دا اوسنی لکانم ولا پوهېږي نه نو داسې کار دی چې اسلامي نوکري کتلې ده که نه د نولي خان ځای ته ځان درته واخه تنخواه نه کوي 100,000 روپۍ تنخواه ده 100,000 ولې مکه ولې که نه دا زما عادت جوړ شوی دی اوس به زما ښه داسې کار وکړه جامې مامې دې راوله او یو جوړه سپلۍ راوله دا خو چپړې دي که ده او 2-3 جوړې جامې هم ځان سه یوسه او لاړ شه دغه ځای ته ښه بچي زه زما راځي زما موبایل راکړې چې کله ناکله به تا ته کوم مسافري وي که نه نو زه به څه کومه ولې نو زه به څه کومه تاسو تا خپل موبایل څه کوو بس دغه سره به وړمه هغې بیټري لو ده نو زه به دا نه اوس بل اخلم دا ماله راکړه دا واده را څه وکړه چې لومړی تنخواه والي که نه نو ما له پکې موبایل اخلي به تا له پکې موبایل راغله صحیح ده ولې مالا په دې ولې خو دماغ خراب کړو واله زه ورټیږه شه به زه نه راځي زه وایه راکوه چې د لوی خان سره نوکري کومه ښه صحیح ده ځان ته وخت ورته ښه ما راځي ځان لا دې ورته خیر کړي نو دا نوکري زه سوال نه پیدا کېږي نو دا تښتي به دا څنګه وایي دا د لوی خان زیری د نوي بدمعاش شو دا خو نشته یو که د نوکري داسې چې بیخي به ځانله زه په وجود کې یم بیا خو مزې وي راشه لکه تینګه ورته واچوه وعلیکم السلام دا زما اجره ده دا څه د ګډا ځای نه دی خیر خدای چې ګډېږي ډانسونه دې شروع کړي دي ما ته وایي ولې دا مې موبایل کې میوزیک لګولی میوزیک لګولی او که میوزیک خپل ځای دی دا زما د حیا عزت ځای دی دلته زما ډېر ښه میلمانه راځي ډېر او دلته تا ګډاګانې کولې زه په خطر کې راغلی یم او په دې حجره کې څوک لوم څنګه راغلی خیر خو دی پیدا راځي دلته خو ویم خیر خو دی چې زما حجرې ته راغلی ته څوک یې دې نوکرۍ نه راغلی یم چې راته ویلي ستاسو نوکر ته ضرورت دی وا بالکل بالکل زما نوکر ته ضرورت دی نوکري کې ښه دا راته ووایه هلکه دا څه چل دی ما ته مې ولې څه چل دی چې ولې کې ولې مه وایه ښه ما ته ووایه زه څوک یم تا ته پته ده زما نولې نوم دی نولې او 12 کاله مې بدماشي کړې 12 کاله 12 کاله بدماشي کړې ده په 12 کاله کې زیاته څه ویلي یاره رښتیا درته ویم شکر دی نه راته چا څه ویلي او نه مې چاته څه ویلي ولې بیا ولې ما ته مې ولې جي وایه سر وایه صحیح ده ولې به نه وې دا راته وایي نوکري کې نوکري کومه بېروزګار یم ځان له کار ګورم ستاسو نوکر ته ضرورت و یو کس راغلی و او بالکل زما نوکر ته ضرورت خو دا راته ووایه نن سبا په چا اعتماد نه دی په کار مړه اعتمادي سړی نشته خو دا راته ووایه ستا شناختي کارت شته نه شناختي کارت نشته ولې نو شناختي کارت دې نشته نو څنګه دې نوکر کړمه
اشتغلت کار نشته پاسپورت نشته خدای دې تباه و برباد که ستا مازه کار کې اشتراحتي کار دې نشته پاسپورت نشته ما ته ته ماشوم ستا اشتغلت کار نه ځایږي ایسته مې دا پاسپورت ساز کړ بیا ولې دا ولې مو وجنم دې مورې نه دې سم ګور ما ته ولې زه څوک یم دا ته ما نه پیژنې ولې جوایا سروایا خانوایا ولې زما خبره وه داسې کار دی که نه دا راته ووایه پاسپورت بدنه وایم مړه خو ستا نوم څه دی زما نوم چې امروتو امروتو دا هم پلار نومي او د پلار هغه شاتوتو یاره که دا څنګه نومونه دي او د نیکه ګوتوتو او یې د کوم ځای هغه ګوتوتو بیا ولې ووایه که مازدره د خرابې ګرمي د غوج دم دی ظالمه دا ولې مو وایه جي وایه سر وایه خال وایه دا راته ته خورې څه پاپا هلکه سم شاعر یې ښه وایه یاره زما خبره وره ته نوکر شوې ما سره ښه ټیک شوه بس نوکر شوم او بس د دې حجرې خیال مې ساته زما مصروفیات دي کله تاڼې ته منډه او کله دلته منډه مړه وبه وزګاري ګونه بس زما مېلمه راځي د هغه خیال مې ساته ټیک شوه ټیک کوه ټیک شوله شعر روټۍ پې کوه بس ته ما سره دی ښه بیا ولې مو وایه ظالمه وچلم دې جوایا خامه دا ته به 200 تېري وه دلته زما ډېر خوښه مېلمانه داسې نه دي خدای دې په نیکه وره څوک ور وه ورشه ما ته اجازت نه یې کړې را پرېږدې بیا ورشه دا څه مصیبت د ډزې دي رڼا اوس هم ور بند کړي ته به یې داسې ډاکې لګي ټاکې خدا نواب صاحب روزي نه سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر ټیک ټاک هذا هغه نیک دې څه شو هاي نولې بدمعاش شو هاي حاجة نولې خان څه شو ايش بك کار مې نه وسره یار ذاتي ايش كان هذا خر مې د پکار هغه زمیدار ګایا یې بلې ده هغه ګایا پکې وروړو رجال خلوا ما عندي له مش دخل مرة منډه نه ګوره د یار دوست سړي د سب په کوم وخت کې پکار راځي هذا ده نشله ها اواز یې ګوره چې دا باندې کې اذا حرب خليني يا اخي اشتا او زمان بخليني يا اخي نشتا ها ستاره څو خلونه ستا پرې خولې یقین نه کوم او د خر پرې خولې مې یقین خرم نشتري زمان بخليني يا اخي نشتا خر نشتا اذا خلوا ما عندي خلنا كما خزه بچا باندې خو دې کړو هه په خوا کو مې کړ کې کنه پردي خیرات خو دې پاتې کېږي نه ځه اما لا قبل خيرات لك يا اخي طب بلدي خيرات اكثر ما شري وداري سلام یاره که څوک وو يونو سیوه الخان اشتا خرم بكاذي نو تا ورته څه وویل ما ودي هذا خرم ما عندي خلنا تباو برباد خلکو ته د چوبو رخصتو کې تا به ورته ویلې سارا ته تللی مړه سارا ده مخكنا ولا كمان ما زه ته اوس ورته نه پوهېږي دومره دې دماغ خانه کې صوت يا ما یاره که سارا ته تللی یار سارا ده تاسو پاګل نه یاره څه په دې ولیم سر دی کوڅو پکې شته دي راوځه کنه د خدای مسلمانه لاس تر علامات په ور وخلو السلام عليكم خان نشته هلا ولا خرجة موټر سایکل باندې پکار دی مرزقني بكاري اغا سارا ترى سرلا وجه شنو دا خدای مسلمان د موټر سایکل سره ته دي سلام کوي څه لا لا ها مړه تیلو پکې واچو ما باندې باندې را تبه کوه اوس د موټر سایکل وباسه یو منټ کې یو منټ کې راځم کوشش لراوړم ما رالي رالي ها زوا زوا راح عليها مرزقك ليش ها دا ویلې بیا خو باسه هاي هذه هذه وای یا سوکو ايوه سیمن مرزقك بكاري دا ورته سیمن ما قلت من اشعارات وجه شيء وسرنا خر مې د تیار کړو خر هذه بیا وایي خر مې د تیار کړو څه دې ورته ویلي دل سارا ته وجه شنو ته ورشه بیا څوک وایي ورشه څه وته ما یاره که څه دې ورته کړی غیر فعل مره ذکر نه وکړه مړه پنچر دی یاره دومره دماغي کار نه شمه زه ته پنځه ورشه ورشه دل نه رانشي شمه دا څه مصیبت دی
چې د دې خان ځای ته راورسېدم خو چې اوس دا ګیټ کولاو کړي سلام علیکم وعلیکم سلام ولی خان مې پکار دی خان دې بکار دی خان هو پنچر دې په ګیراج کې ویل دی او نړۍ نړۍ اواز دي لکه د خان نه څنګه اوازي پنچر دې کنه تاسو کې تا کې نماسي واشه وی لکه پرس کستانه روانه شي دا پنچري کنه ولی څه په لیونو سر شوی دی یا ځاله کسه ولی سر ته خطرې ده او ما ته وی خان څنګه پنچر دی خو بس پنچر دی کنه ولی بیا څوک مېلمه ولی ولې مه وایه کنه ما ته ولې مه څوک وسیویل ما ته وی خان دی شته نو تا ورته څه وویل خان ته دې ورته چې پنچر دی په ګیراج کې لکه موټر سایکل مې درته کړو څه پنچر کړی ستاسو دماغ کار کوي کړو چاته مې موټر سایکل ستاره عادت دی چاته مازغه دی ته به زما خراب کی مازغه خراب ته شیشه ستاره دماغ کار کوي داسې کار دی زما ویم دلته زما داسې عزت دی ویم خلک زما عزت کوي ته به ما په شرمونه وشرمې تا خو زما حیا واغسته دی خلکو ته داسې کار به وکړي که نه چې زه درته څه وایم هغه کوه ته اوس ځه شبه هغه اوره ځه شبه چې زه درته اواز وکړم بیا به راځې شبه وشه ولې دا څه لیونی دی مازغه یې رانه خراب کړ السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام په خیر اسلامیا ستړی مه شي خیر ده ټیک ټاک یې ښه شکر دی خیر اسلامیا دلته راځئ چې کورسۍ ته وایي یار مازغونې کار نه کوي مازغه اصل پورې دا کار کوي واله اسلامیا څنګه یار ښه مجلس تاسو ښه خیر دی شکر وخت څنګه تېرېږي وخت مړی هغه سړی دی راله راوستی مړه مازغه یې راله خراب کړه مازغه خیر ده خان جي خو ټول عمر نیازبین وخت تېر کړی یو څو ورځې خواري ورسره وکړه فرض به ستاسو په روټین به جدي شي الټه کارونه کوي اسلامي داسې کار دی مړه طبیعت یې راله خراب کړی زړه مې خفه دی زړه مې ډوب کېږي یو کیسه راته وکړه چې دا زړه مې خوشحاله ډېرې قصې خان جي زما یو دوست و جي خسته دوست او جي هغه یوه زمری ساتي زمری او جي او په خدای باور کې جي یو دق عمره ښکرو لکه داسې وایي د زمري او ښکرې مړه دروغ وایي سړی ویم دا خبره لا پرېږده جي چې کله یې مېلې ته بوته او خرڅوې نو لکه رسیوالی چې دی یو دانه دانه غوږونو نه خلکو به تاریان شو لکه داسې وه غوږونه مړه دومره غوږونه یې چېرته مړه دروغ وایي سړی دروغ نه وایي کیسه راته وکړه بله خبره وه کله چې د په میله کې هغه شېده او هغه سړي پې داسې لاس و لکه د میخې یو دق عمره لکې وه جي تاسې منم دی ښه منم نور طبیعت ته خوشي خیر دی شکر دی لکه دا راته ووایه جي وبس کې یاره چې ما تګه شیم شربت ته لخنه دې شو ګرم جي یو ګیلاس اوبه را باندې بېغمه شه یاره که ساده ګویا ساده ګویا داسې کار وکړه لاړ شه او مېلمه مې راغلی دی دا زما ډېر خاص مېلمه دی لږ یخني اوبه راوړه شبه نو تاسو چې دا یقین وساتئ جي چې کله یې غزمرۍ خرڅ کړه په شپږ نیم لکه روپۍ او چې زمرۍ د هغه کور ته بوته د زمرۍ څه چل وکړو زمرۍ ورته ډایرکټ په مور حمله وکړه د مور نه ورته پوزه وخوړه لکه داسې یاره خان جي دا ور خو دا ګرمي دې شوې ده هر څه د ځان نه لرې کړي صحیح ده صحیح او دا خو ډېره زیاته ګرمي ده دا واسکټ هم لرې کړي ښه ګرمي ده ډېره ګرمي ده جي څنګه ته او هغه بیا داسې کار وشو جي ها چې د مور نه ورته پوزه وخوړه که نه نو بیا داسې کار وشو جي چې هغه زمرۍ غړم کړې چې غړم پې کړې نو پلار باندې ورته حمله وکړه چې په پلار یې ورته حمله وکړه نو بیا داسې کار وشو چې پلار نه ورته هنه بکر نه کېږم صبر وکړه صبر نو چې بیا داسې کار وشو چې پلار نه ورته غوږ وکړه نو پلار یې په یو غوږ ګرځېده نو خلکو مو پسې لار کې ډرامې کولې تاسو او جي نو هغه بیا داسې کار وشو جي چې د پلار باندې ورته حمله وکړه بکر نه کېږم صبر وکړه ته لږ یار نو بیا داسې کار وشو جي چې په ګاونډ کې یو میخ و ته لږ خاموش نو بیا جي داسې کار وشو چې په میخ یې وخوړه د هغې جي پنځه لکه روپۍ غوښتې هغه څه چل وکړه غلی شه کیسه شروع ده ښه نو چې کله جي د پنځو لکو روپو دا وې پې وکړه نو هغې سړي ورته ویل چې دا به زه دا کوم ځای نه راوړم هنه بکر نه کېږم یاره ته په خبره نه پوهېږې یار
ویم زما په دې سر یې واړوه او زما په دې سر ته په خبره ولی ویاړه کړو تا دې څه وکړو تا راته ویلې چې زه سلیمان هغه کوه څه